اوس ته ثناګل ویډیو راغله که تاسو ته معلومه وي نو څه وخت مخکې د زیبا ګل او یا د شیرینه دراني او یا د نورو داسې جنکو ویډیوګانې راغلې وې چې پکې د اسماء اخلاص ویډیو هم وه او د دې به تاسو ټول هر څه کتلي هم وي. خو اوس چې د کوم چا خبره کوو نو دا یو بله ټیک ټاکره ده. اگر که موږ دا مخکې ویل چې د دې ټیک ټاکرې داسې څه بېهوده ویډیوګانې نه دي راغلي او دا یو ډېره ښه جینۍ ده، خو اوس د دې هم هغه ویډیوګانې راغللې چې د کومو په باره کې به خلکو روزانه سرچینګ کول او ویلې چې دا هم داسې غلط کارونه کوي، خو موږ به نه منله. اوس چې تاسو سره زه دا ویډیو دلته شریکه کړم او تاسو یې په خپلو د ګنهګارو سترګو باندې وګورئ نو تاسو ته به پته ولګي چې دا جینۍ هم داسې کارونه کوي. قدرمنو، دا جینۍ ثناګل نومیږي، ثناګل نوم یې دی او د دې مخکې څه داسې ویډیوګانې نه وې راغلې، خو اوس یې بېهوده ویډیوګانې راغلي دي او د دې ویډیو به هم تاسو سره شریکوو. دا جینۍ چې دا اوس مهال په پاکستان کې ده د پیسو ګټلو په خاطر او د پیسو ګټلو دپاره دا د پاکستان نه بهر دوبۍ ته هم تللې وه. په دوبۍ کې هم دې په یو هوټل کې ارشد خان سره کار کولو چې په هغې باندې هم پښتنو دقه تنقید کولو چې ولې دې خپل کور کلی پرېښی دی، دا یو تورسرې ده، د دې یوه لور ده یا زوی هم شته دی او دا هر څه یې پرېښي دي، دا تللی د دوبۍ کې ژوند تېروي او هلته چې دی پیسې ګټي، ځکه چې پیسې ګټل خو د سړو کار دی. په کار دی چې سړي د کور نه بهر مسافرین وکړي. ښځو ته مسافري چا روا کړې ده، ښځې خو دا نشي کولی، خو بیا هم دې دغه کار کولو نو خلکو پرې دا تنقید هم کولو چې دا بېهوده کار کوي، غلط کار کوي، خو بیا هم موږ نه منله. اوس چې د دې دا ویډیو راغلې ده چې دې د خپل جسم کوم حصې ښکاره کړي دي، کومه بېهودګي کړې، نو یقینا چې د ویډیو په کتلو سره په موږ باندې غونې زیږ شول، وجود مو باندې مو ویښته ودرېدل چې یو ښځه د پیسو ګټلو دپاره داسې هم کولی شي چې هغه د خپل ځان او د خپل وجود نمایش وکړي. نو درنو دوستانو، که تاسو غواړئ تاسو دغه ویډیو وګورئ نو تاسو موږ سره په مسنجر کې رابطه کولی شئ، تاسو سره به ضرور شریکه کړم. خو د داسې خلکو دپاره زموږ دا پیغام وي چې همیشه د داسې خلکو فالو مه کوئ، ځکه چې تاسو دا خلک فالو کوئ نو ستاسو په وجه باندې دوی مشهورېږي او بیا دوی دغسې بېهودګي شروع کوي چې د پښتنو نوم ورسره هم وشرمېږي.